د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ لوړېدل طالبان د لومړنیو توکو بیې کنټرولوي. د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیږد کې زیاتوالی، پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې له مخې ډالر مخ په ښکته روان دي. ستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو راسره تر پای وګورئ. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ لوړېدل. د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیږد کې زیاتوالی، پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې له مخې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه ختلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم قرار ارقام په ګوته نه کړل، خو ازادۍ راډیو ته یې وویل چې هره اونۍ زیات شمېر ډالر افغانستان ته رسیږي. ښاغلي مجاهد له دې سره سم لا هم د افغانستان ډالرو کموالی محسوس دی، خو په خبره نږدې راتلونکي کې ممکن دا تشه ډکه شي. د ډالرو د بیو له لوړوالي سره افغانستان کې د توکو بیې وختلې، خو اوس یې په بیه کې کمې شوي بازارونو کې لا هم بیې لوړې پورته روانې دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی د اړوند ادارو د لوازمو اقداماتو سپارښتنه کړې ده. نوموړی زیاتوي کار پرې روان دی، خو وخت ډېر کم دی، ځکه څو ورځې کېږي چې موږ دا حالت وینو چې د افغانیو نرخ شوی نسبت ډالر ته په نرخونو کې هم اثر غورځي. امیدواره یو چې نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي. ولایتونو کې او کابل کې هم د طالبانو د واکمنۍ له پیله د لومړي ځل لپاره ډالر ټیټې بیې ته راغلی و چې پرون ماښام په ډالر کابل کې شاوخوا 83 افغانیو سره تبادله کېده. د ډالرو په بیه کې دا کموالی وروسته له هغه راغی چې طالبانو په خبره د نروې په وروستۍ غونډه کې نړیوالو بنسټونو د افغانستان پر بانکي پخواني فشارونه کم کړل.